السلام علیکم، خدای دې وکړي روغ او جوړ او د صحت کله یې به نغښتي وي یو ځل بیا د یوې خوندورې زبردستې ویډیو سره. زه یم ریحان، تاسو ګورئ ټیکنیکل ریحان چینل. ملګرو څنګه کولی شو چې د فیسبوک لایف په خپل لایف باندې شیر کړو، یعنې د کرکټ لوبې یا کوم نور نشرات چې په لایف خپرېږي په خپل پیج باندې لایف څنګه راولو. مثال په ډول د کرکټ میچونه وي هغه په لایف خپرېږي او په خپل لایف باندې څنګه راواخلو او په خپل لایف نه یې شیر کړو. د بل چا لایف په خپل لایف باندې شیر کول طریقه مکمله بشپړه عملي طریقه په همدغه ویډیو کې درته سټپ بای سټپ ښایم چې د بل چا لایف ویډیو مونږ په خپل پیج نه څنګه لایف راولو. تاسو به اول همغه آی ډي چې کوم آی ډي کې لایف غواړئ هغه به په دغه فیسبوک کې را خلاصه کړئ. این وروسته به تاسو پلی سټور ته راشئ. پلی سټور کې به یو پروګرام دی هغه به را ډاونلوډ کړئ. زه تاسو ته د لینک زما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته، تاسو به په سرچ کې ورته ولیکئ ګوسټروم. دا کوم یو پروګرام دی زه تاسو ته زون کوم، دغه یو به تاسو ورته ولیکئ. دا تاسو کتلی شئ دغه پروګرام، دغه به تاسو را څنګه کړئ را ډاونلوډ به کړئ. لینک زما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شته. زما د ویډیو په ډسکرپشن کې د ټلګرام چینل لینک شته، هغه ځای هم را ډاونلوډ کولی شئ. کله مې دا را ډاونلوډ کړو این وروسته به راشئ دغه فیسبوک به خلاص کړئ. داسې کې به سرچ کې تاسو فیسبوک سرچ کې ورته ولیکئ لیو. زه ورته راځم لیو ورته لیکم، سرچ ته راغلم او ورته لیکم لیو کرکټ. دغه دی لیو کرکټ مونږ ته یا لیو ویډیوګانې مونږ ته راځي. دلته مونږ ته لایف کې کوم ویډیوګانې دي، دغه ویډیوګانې مونږ ته لایف کې راغلي دي. زه دلته فاز کلیکلی افغانستان د پاکستان وړاندې په ژوندۍ بڼه، نو زه دلته راځم د شیر بټن باندې کلیک کوم. کله چې شیر بټن باندې کلیک وکړو دلته زه لاندې لږ راځم، دغه لینک یې کپي کوم. دا مې کپي کړو. این وروسته به تاسو راشئ چې کوم پروګرام تاسو ډاونلوډ کړو هغه همدغه دی. دغه ته به تاسو داخل شئ. کله چې تاسو ورته داخل شوئ زما په پیج نه کوم لایف نه دی روان، کله چې دغه زه پکې دغه پروګرام کې شیر کوم زما په پیج باندې به هم همدغه لایف روان شي. د بل چا لایف په خپل لایف باندې به روان شي. لږ ورته انتظاریږو چې دغه صفحه مونږ ته را خلاصه کړي. نو ملګرو که تر اوسه پورې تاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو ته لایک هم ورکړئ. ډېره زبردست او خوندورې طریقې زه نورې هم درته راوړم، همدا رقم ته قسمه نورې طریقې درته راوړم. نو ملګرو درته لږ انتظار وکړئ چې دغه مونږ ته را خلاص کړي. نو ملګرو تاسو ته په دا ډول صفحه را خلاصه شي چې تاسو ایمیل پاسورډ نوی ایمیل داخل کړئ څنګه کوئ یا د ګوګل له لارې. زه ورته یو ایمیل ورته داخلوم، تاسو به یو ایمیل ورته داخل کړئ. ایمیل پکې داخل کړو نو موږ ته په دا ډول صفحه را خلاصه شي. تاسو بیا څه وکړئ، تاسو به راشئ په دغه لومړني یو باندې به تاسو کلیک ورته وکړئ. را به شئ زه په همدا بټن باندې کلیک کوم، دې نه وروسته موږ ته دا ډول صفحه را خلاصیږي. هلته فرست سر کې تاسو کې فور لینک ویډیو همغه ویډیو لینک ورته تاسو کاپي کړئ. په همدغه ځای کې راشئ، دغه ځای کې به تاسو لینک ورته کاپي کړئ. زه راځم په همدغه ځای باندې فیس بټن وهم، لینک کافي شو. این وروسته تاسو یو تنبیه ورته ولیکئ چې مقصد د څه شي په باره کې ده. زه ورته لیکم افغانستان کرکټ، مقصد یې افغانستان پاکستان په وړاندې وځي افغانستان کرکټ. دا مې چې کله ورته ولیکو همدغه ځای کې تاسو بیا راشئ د اډ بټن باندې به کلیک وکړئ. زه راځم په د اډ بټن باندې کلیک کوم. نو لږ اوس نور هم ورته منتظریږو چې موږ ته مخ ته صفحه را خلاصه شي. تاسو فیسبوک آی ډي موږ ته دا ځای کې رااړوي، تاسو بیا راشئ نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دغه پول شو فیسبوک ویډیو مقصد اپلوډ کېږي فیسبوک ته، را به شئ نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. هلته تاسو څخه نور معلومات غواړي. صحیح ده ملګرو، تاسو دلته ډېر معلومات درکوي چې کوم ځای کې خپروئ او څه ټایم یې خپرول، خو زه به دغه همدا نو لایف دا باندې به ورته کلیک وکړم. هلته تاسو ته طریقه ښایم. را به شئ بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. هلته پوسټ ناو د پوسټ کوم طریقه درته ښایي، را به شئ په دغه وړي کې نشان باندې به کلیک وکړئ. دلته پوسټ ناو یا ټایمر باندې یا پوسټ ټایم چې کوم یو تاسو خوښ وي هغه به ورته اډ کړئ. زه د پوسټ ټایم په مقصد پوسټ چې را به شئ په اډ باندې به کلیک وکړئ. مخته ورپسې نور نه ځو، اوس به موږ ته څه راکړي. دلته ملګرو که تاسو اتوماتیک یو بل آی ډي ورته داخلولی شئ، تاسو به راشئ د اډ مور به اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ یوټیوب ته یا فیسبوک ته، خو فیسبوک ته راځم. دلته به راشئ فیسبوک باندې به کلیک وکړئ. همغه آی ډي به ورته لاګین کړئ کومه چې تاسو پکې فیسبوک کې غوټ فیسبوک لایټ فیسبوک نه بولډ یعنې بیګ فیسبوک کې تاسو دغه آی ډي لاګین کړئ. زه راځم په دغه باندې آی ډي لاګین کوم چې کومه ما په بیګ فیسبوک کې لاګین کړې وه، همغه آی ډي ورته دې سره کنټیکټ کوم. مقصد همدغه ده. را به شئ دغه باندې به کلیک وکړئ. مخکې هغه کې ورته توره را خلاصه کړو، زه دلته را خلاصوم. نو کله چې دا خلاصه شوه بیا به کنټینیو ټایم ورپسې ووهئ. نو مونږ آی ډي ورسره ټیکنیکل ریحان په نوم آی ډي دا ورسره لاګین شوه. را به شئ بیک به راشئ، بیا به د اډ بټن باندې بیرته بیا کلیک وکړئ. دلته مونږ آی ډي ورسره لاګین ده، اډ مور بټن تاسو کلیک وکړئ. همدغه کې وګورئ دا ورسره لاګین ده. بیا به راشئ دا بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته دغه ټیکنیکل ریحان په نوم آی ډي لاګین ده. را به شئ دلته بیا پروفایل باندې ته فرست کوئ. را به شئ په دا باندې به کلیک وکړئ، پروفایل ته به لاړ شئ. دلته تاسو تمبینل ورته واخلئ چې کوم یو نوم ورکوئ. زه ورته لیکم افغانستان
افغانستان ورته لیکم دلته تاسو یو لینک هر څه چولی شئ هغه هم پکې ورکولی شئ. مقصد زه ورته هیڅ نه لیکم پرېږدئ. دلته به راشئ دغه اډ سټور باندې به کلیک وکړئ. دا بټن باندې کلیک وکړئ. دلته بیا راشئ نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته بیا راشئ بالکل دغه صحیح دی را به شئ دا به ضرب کړئ او اوس موږ ته مخته ډې لوره هم ځي. نو دغه لینک کافي هر څه د افغانستان کرکټ لایف بټن باندې موږ ته روان شو. سټارټ لیو دغه هم بالکل زموږ په فیسبوک پاڼه باندې لایف روان شو. تاسو دلته کتلی شئ دغه ځای باندې تاسو کله کلیک وکړئ دغه تاسو لایف روان دی. صحیح ده. څومره کسان یې ګوري څنګه کېږي ټول درته ښایي. کافي لینک کافي کړئ او دا ځای کې ما سټور کوئ نیکسټ کې بالکل مونږ آی ډي پوره ډول لایف نه روانه شوه. نور یې پرېږدئ. په دغه ځای کې تاسو بیا خپله دویمه ورته بیا لینک پیسټ کولی شئ. اډ سټور را به شئ خپل آی ډي ته راځم. نو دغه دی تاسو کتلی شئ زما پروفایل باندې خپل لایف روان شو. هر څه پکې ورکولی شئ تاسو خپل لایف مکمله طریقه باندې روان شو. نو دا وګورئ مکمله طریقه لایف وګورئ ما پروفایل باندې لایف او لاندې راشئ بیا تاسو وایي دا خو دروغ وایي مقصد یا کرکټ مې میچ ورکړی دغه لایف پوره ډول روان دی. زما پروفایل تاسو کتلی شئ او که تاسو زما آی ډي نه وي سبسکرایب کړی هغه هم سبسکرایب کولی شئ. تاسو راشئ دغه خپل آی ډي ته لاګین کېږم دغه تاسو کتلی شئ ټیکنیکل ریحان په نوم آی ډي ده. نو لایف نه روان شو زما کرکټ میچ دغه تاسو کتلی شئ. نو تاسو پوره ډول زه راځم لایف ته ننوځم. بالکل نو لایکونه هم ورکولی شم. دغه د لایف مې روان کړو. نو ملګرو په دغه طریقه تاسو کولی شئ د رقم ته خوندورو ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. نور خوندور ویډیو درته راوړم. تر بیا ښې چارې د خدای په امان.